السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. د افغانستان قهرمان ولس، مجاهد ملت او د افغانستان اسلامي امارت ټول مجاهدینو او مسلمانانو ورونو ته د حوت لسمې په مناسبت مبارکي وایو. د حوت لسمه د افغانستان په تاریخ کې یو زرین باب دی. د افغانستان د تاریخ یو ډیره زرینه برخه ده. په دغه ورځ د افغانستان د ولس دښمنانو د افغانستان د دین او د عقیدې او د ثقافت دښمنانو خپل ماتې ومنله او د افغانستان د ویستلو پړاوونه شروع شول. محترمو مسلمانانو، موږ دا ورځ په خپل تاریخ کې د خپل اوږد او عریق تاریخ یو مهم باب او مهم کتاب ګڼو. د همدې ورځې د نتیجه خیزۍ په خاطر موږ ژمنه کوو چې ان شاء الله په خپله کاري دایره کې به شپه ورځ د خپل ولس او د خپلو مسلمانانو په خدمت کې بوخت یو. د افغانستان ازادي د افغانستان د ولس د ژوند په ټولو برخو کې ازادي ده او موږ غواړو چې په خپله برخه کې په ازادانه ډول خدمت وکړو، خپل علمي بنسټونه تقویه کړو، حمایه یې کړو او تر هغې پورې چې موږ په علمي ډګر کې خودکفا اوسو. موږ به د خپلو علمي مراکزو او علمي بنسټونو د حیثیت د اعادې لپاره شپه ورځ کار کوو ان شاء الله او د خپل علمي قشر درناوی به عام کوو. زموږ استادان، زموږ محصلین، زموږ ټول علمي قشر ته زموږ پیغام دا دی چې د خپلواکۍ او د ازادۍ د دې ماحول او چاپیریال نه په استفاده په آرام ذهنیت علم ته کار وکړي، د علم تولید او انتقال ته د کار وکړي او خپل علمي مراکز دی یو ځل بیا هغه سی آباد کی لکه د افغانستان د مجید تاریخ یو زرین وخت چې په علم او د علم په ګاڼه باندې سنبالو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.